د پاکستان لپاره ډیر بد خبر. پاکستان څنګه د ترهګرو د ملاتړ په تور تورن شو. تازه د افتی سار بنسټ تازه د پاکستان په اړه څه پریکړه وکړه. دلته له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. پاکستان لا هم د پیسو د غیر قانوني لیږد او د ترهګرو ملاتړ کوي، نو په همدې خاطر په خړ لیست کې پاتې شو. پر پیسو د منځلو د سار بنسټ یو ځل بیا په خړ لیست کې د پاکستان د پاتې کېدو پریکړه کړې ده. یاد بنسټ په دې اړه 4 ورځنۍ غونډه کړې او ویلي دي چې پاکستان ته په ورکړل شوو 20 سپارښتنو کې ډیری یې نه دي عملي شوي، ځکه دوی نشي کولی پر یاد هیواد بشپړ باور وکړي. یادې ادارې په یو خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان د دوی تر کلک نظارت لاندې دی او لا هم یاد هیواد د پیسو غیر قانوني لیږد او د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی پریښی. بل طرف بیا پاکستان له تیرو 2 ورځو راهیسې وایي چې په افغانستان کې نور د طالبانو او ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام نه ورکوي او نه غواړي چې یاد هیواد یو ځل بیا د جګړې په ډګر بدل شي. باید یاد شي چې دا دریم ځل دی چې پاکستان د یادې ادارې په خړ لیست کې پاتې کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.